دي ځای ته راورسېدم. دا یو زوړ کاسل دی. دا دی دا مو بل نوی کور دی. شیخ چیش راپخی دا دی خوندور تک شین ځای لیک ډسټریکټ ته په خیر راورسېدم. دا نو دونه بهترین او ښایسته ځای دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو نوی بلوګ ته ښه راغلاست. ډېر بلوګ چې پر کم ځای ختم شوی و، دا بلوګ به هغه کیسه مخته پسې وړي او نن به ډېر بهترینه او ښایسته ځایونه را سره ووینئ. نو راځئ د خیر. بسم الله الرحمن ډسټریکټ ته په خیر راورسېدم. دا نو دونه بهترین او ښایسته ځای دی چې هر خوا ته ګورې ښایسته ځایونه ټول د موټر څخه پرته. A few moments later. دې ځای ته راورسېدم. دا یو زوړ کاسل دی. دلته دوی تشناپه نوم پیدا کړي. دا تاریخي ځای دی. تر دې کاسل ماسل زه تېر یم. زه چیشته راغلی یم. زه به اوس در ښکاره کوم چې زه چیشته راغلی یم. تاسې به مو ووینئ. زه به پر دې وخېږم داسې نه باد مې ورلکي. تاسو دا شین ځای ته وګورئ څومره خوند کوي. پسونه وګورئ، آسونه وګورئ. دا چې بیا زور ښکته شم دغه خو نو اوس درختې دي. د درختو په اوه خوا که زه یو څه نور رانږدې کړم تاسو به اوبه وموینئ. او دا چې دي بیخي ډېرې اوبه دي. نو په وار سره به دا ټول اوس درته ښکاره کړو. دا ګرده ځای به درته اکسپلور کړو. دا پسونه څنګه خوند کوي. آسونه دي ګټ وړ کیسه ده زما په خیال. دا یو نه دي غوا دي. څه وایي زما څلور سترګې دي بیا هم نه وینم. ته ګوره څومره ښایسته ځای دی، څومره ښایسته خوند کوي. دی زما په خیال دلته لوړ کاسل ته کوشش کوي چې ورسي وروخي. دی اوس چیشي کاسل ته ځي، تشناب ته ځي. دا کاسل بند دی. دا باید نه وای بند. موږ کتلي وای چې دلته څه کیسې وې، څه چمونه وه. هلته لیکلي وای تر 8 بجو خلاص دی. څومره غټ دی دې خوا ته دا بل. زما په خوا خلاص دی. ولته لرې لایټونه هم لګېږي. دا خلاص دی اسد بھائی ورسه وګوره لایټونه څلور نیمې. هغه کیفې ده که څه کیسه وه. شین ځای خو دی والله. ته راځه د غره په سر کې جوړ دی دا کاسل. خواټون دی د کوپر د وخت د کړوب کاپر د وختو چې دی کاسل دی. یا خښتو ته وګور. A few moments later. دوی زما سلام لیکلي دي ما په تشناب کې خپل اودس ورته وکړي چې د مازدیګر په لمانځله باقي یم. او څونه خوند چې بیا دا ځای کوي. یو خدای یوازې یو څوک نشته. خالي موږ 3 ځوانان بلکې 4 ځوانان یو. او مرغان دي، درختې دي، سمندر دی، پسونه دي، د اوبو اواز. نو څومره خوند به کوي. څنګه به سکون یې په دې کې. څه درته ووایم زه تاسو ته. کومو الفاظو کې درته بیان کړم تاسو خپل احساس کې وګورئ. نرۍ لاره د پښو لاره د را روانو د هغه لوړه ځای دلته چې سیده ولاړ سي یا ولاړ سو نو به ښایسته اوبه ووینو لکه د سمندر اوبه. داسې اوبه پام خو مو دی دې ښایسته هوا او دې ښایسته موسم او دې ښایسته ځای. لمر هم پر ډوبېدو دی. دا یې لا بله. دلته هوا ډېره تیزه ده. شاید تاسو زما تر اواز به فشار یې ډېر اورئ. دا د اوبو اواز څونه خوند کوي، څونه سکون یې پکښې. अजीब बात है, मैं पानी में उतरा भी नहीं हूँ लेकिन दिल की धड़कनें अभी से काफी
तेज हो गई है। ښایسته بیجې ورته جوړ کړه. دا زما په خیال د کریسټیانو دپاره جوړ کړی دي. دا هم نو د اوبو بیز ته ورولي. چې نور ځوانان چیرې ورک دي. دا لاره کومه ده د دا ځای؟ او دا به د تعمیر د دننه راځي. و دا لرګیان خوړلي دي. دا د نن تعمیر کې به څه شي؟ دا خوفیه راسته ده پورترول کې چې په خوفیه راسته جوړه کړې وه. د هغه لاره ده. دا دې خوندور تک شین ځای لمر ولیږي. یا دا نه په څو مردار شوي دي. دې خوا ته ایلیانې هم دي. څونه ډېرې سره راټول شوي دي. حسد نه ولاده راته وکړله. وایي د ایلیان دغه خوړی. څوک راغلی؟ پوا بیا تشته وم یا پرېږده پره کومه د جنګ والا ایلي تا پسه خوړی یا دی خوړی؟ ये जगह तो कमाल की है। यकीन नहीं हो रहा कि धरती पर ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। ये बहुत ही शानदार है। मैं अभी करीब 30,000 फुट की ऊंचाई पर हूँ और यहाँ नजारा कमाल का है। और इस वक्त मेरे चारों तरफ दुनिया के खूबसूरत पहाड़ है, मगर यहाँ काफी ठंड है और तापमान 0 से थोड़ा ही ऊपर है। دا بالکل ځنګل دی. تر څو ګوره دا د هیلۍ اړیکې دي وچ. دلته هلته د پسته دا دي او ماښام خو نوم شوي دي. A few moments later. موږ بېرته موټر ته ځان راورسوئ. لاندې کیله او اوبو شاوخوا ځایونه مو ولیده چې تاسو هم راسره ولیده. لمر هغه د پر لوېدو دی. موږ به ماښام لمانځه ته بل ځای ته ځان ورسوو. بیا د خپله کوره پورې رسېدل هم پکار دی. نو ښه خوند یې وکړي. مخ ته به ګورو څه پېښېږي. د ماښام خو د ماښام لمونځ مو نه دی کړی. دلته به د ماښام لمونځ درته وکړو. بیا به نو پر مخ باندې پسې ولاړ شو. څونه وګوره. داسې کورونه دي، کلي دي، دا نه مانه کور دلته هلته. A few moments later. کور خواته راغله چې اوس په دا بلډینګانو کې ګوره کم یو دی راسه ورک دی. شیخ پسې وتلی دی چې اوس یې پیدا کړي. بورډ و لوحه و شی نسته پر یخ نو دی ایښه سم. دا بیګونه میګونه راواخلئ. شیخ کور را پیدا کړي. تر دا شیخه در مخه شه مسله راواخئ. ما په شا کوي. ما ته خوب راځي. څنګه تاریکه ده اور روی دا که د کلي لوړې پاتې کړې وای شیخ خبره به مو څه کوله. دته به مو سپک لتر کړي وو. د ریټریټ دغه نوم دی. دا کور دی که هوټل دی چیش دی؟ شیخ موږ ته هر وخت کورونه رانیسي. او لاندې هم ځای دی چې لاندې بیا چی دی. اوپس دا خو بنده شوه. څنګه ښه دا ترو بوی دی. ما دا نه ګلدانې راکړې. موږ نوم پل ستړي. ما څه خو داسې خوب راځي چې څه درته وایم. دا د بل ګلدانې راته پسې ښه ده. څه کوي دا بیا د کور زموږ دی لوړ هم بل ګلدانې ده. چورې زما په خیال هلته لوړ نور کورونه و لاندې نور ځایونه وو. اوه 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 اوه
دا دی دا مو بل نوی کور دی د یوې شپې دپاره میله داسې خوند کوي ته دې صوفې ته وګوره قبله څه پکې دا دونه غټ ټي وي وګوره دا بله صوفه وګوره دا کچن دی دا خونې بیا غټې دي ته ګوره یو بیډ بل بیډ هغه هم دونه خوندور لایټ وګوره دا کالي مالي پکښې راوځړوه ښه خوندورې چوکیانې ورکړي الماري وګوره ښه سم ښایسته بوی هم دی ښه دا یې بچ دی مونځ مه کوه بابر صاحب مونځ نه دي کړي ته هم مه کوه دا ولې بند دی دا څه دی ښه دا دې دلته هم چاکلیټ کافي راته ایښې ده ته کوم صفه وایي دا څنګه چیناک دی دا یې شاور دی څومره سمارټ ایچ ډي چیناک دی دغه ځای یې به چش دی دلته څوک کالي الش کېوه دا وګوره دا یې د شي د اودس مودس پر وکړه شامپوګانې لاس پرېولو صابون پاک صفا فل پاک ښه دا خو یوه خونه وایي دا ده بله خونه دا بله خونه سوله غټ خونه ده دا دې کې غټ بیډ دی څنګه فرېمونه یې ده لګولي او د خوب دپاره بتریم پاکې پاکې پردې د باندې ماحول دا هندارې لږ خیره نه ده نور ته د پردو ډیزاین ته وګوره او دې هندارې ته وګوره څه په وایي ونه د یوې ورځې دپاره او کچن یې وګوره او دا وګوره او اوته وګوره دا نور شیان یې وګوره کړایي مړایي دا څه شان تودې دا موږ چې راغلي یار په هر کور کې چې په هر ځای کې کچن یې فریج وار څه یې خو ځان ته مو تر اوسه شی نه دی پخ کړي تیار شیان چې یې هغه موږ د باندې وخورو یا چې کور ته راسو مازې بیده سو پکښې یو کومه نو چای پخې کړي دا ګیلاسونه دي فل پاک دا یې وګوره ښایسته کور دی داسې کور چې ما درلودلی څنګه به مې ساعت پکښې تېر وی بابر صاحب ووتلو د باندې چې یو څه مه وخورو بیا به بېرته ځو کور ته ځکه چې خوراک مو کړی نه دی ګر سره پر موږ خو د سټورونه بند وو د خوراک ځایونه بند وو ناوخته مو چې کوم ځای ته راغلي وو دا داسې سم دم ښار خو نه دی په دې خو تاسو خبر یاست نو دا ټسکو سټور ته رالو دا سامان مو راواخیستی امونه دي و میګیانې دي واګیانې دي و چولې و نخود دي نو دا به اوس وړو هلته به یې پخوو په کور کې دلته خو مو راواخیسته نو هلته به یې ګوره څوک پاخه کړي وارې به سره کښېږدو A few moments later. څه په وایي اخر هغه ورځ راغله چې راغلی یم زه هم څه وخت به شیان راپخه کړي څه وخت به شیان راپخه کړي نن چې زه ناوخته سو زه نه موږ ګرده ناوخته سو رسټورانټونه بند نو د ټسکو څه مو دا سامان راوړي او شیخ صاحب خو ډېر خادم سړی دی هر وخت یې چای راپخ کړي دي هګۍ چې چپس پکې دي نوډلز میګي پکې دي څه په وایي شیخ چیش راپخی فلحال چپس و دا میگی تولارم اها میگی پخیږي ته بیا میګي راپخې دي دا زه پورته میگی دا راوړم اوهو دا میګیانې راپخې دا نخود دي هلته کیلې و مالټې دي دا سامان دی او دا خو نو د چپسو دا جامونه راوړي دي نو نن مو هغه خواهش پس له ډېره وخته بعده چې راغلی وم څه وخت یې راپخوئ څه وخت یې راپخوئ نن یې دا د شیخ راپخوي کور دې ودان شیخ څه په وایي کرار شیان تیارېږي اسد بهي هګۍ راته تیاروي او شیخ نوډل راته تیاروي نو
ساعت تیر دی د ګردو دا نه دی دا بل د شیخ صاحب مورید دلته خپله موري نو دا ولاګ به زه پر دغه ځای ختم کوم امید کوم چې تاسو ته خوند درکړي او نن ورځ موږ وګرځېدو ډېر او ستړي سو ګورو به بیا سبا په بل ولاګ کې نو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ د داسې نورو ولاګو لپاره سبسکرایب کړئ لایک او شیر کړئ ښه وخت ولرئ تر بل ولاګ پورې د الله په امان